د محمد شمع زبردسته په زړه پورې بالینګ او د شبمن ګیل زبردسته په زړه پورې بیټینګ هندۍ لوبډلې په ډېرې اسانۍ سره بنګلادیش لوبډلې ته ماته ورکړه. نن په چمپیونز ټرافي دویمه لوبه کې د هند او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ سوې چې بنګلادیش لوبډلې پکې ماته وخوړل او هندۍ لوبډلې بیا لومړی بریا خپله کړل. بنګلادیش لوبډلې په توپوهنه کې هم ډېره خرابه توپوهنه ترسره کړه. د دوی لپاره یوازې دوو توپوهونکو ښه لوبه ترسره کړه. توحید هریدوي زبردسته په زړه پورې سیلیزه ترلاسه کړه. د خپلې لوبډلې لپاره په ډېر مهم وخت کې ډېره زبردسته په زړه پورې سیلیزه ترلاسه کړه، خو د پیل توپوهونکي بیا ناکامه سول او یوه لوبغاړې بیا 5 څیزه هم ترلاسه کړل. همداراز په توپچونه کې بیا د بنګلادیش لوبډلې مس فیلډینګ وکړ چې له امله یې لوبه وبایلل. بنګلادیش بیا هم د لوبې تر وروستۍ پورې هڅه وکړه خو هڅه یې ناکامه وه، ځکه چې بنګلادیش یو ډېر مهم کیچ میس کړ، د شبمن ګیل کیچ یې میس کړ، همداراز 2 مهم رن اوټونه یې میس کړل، نو بنګلادیش ونه کولی سوه چې په دغه لوبه کې بریا خپله کړي. هندۍ لوبډلې بیا بنګلادیش ته په ډېرې اسانۍ سره په 6 ویکټو سره ماته ورکړل. د دې لوبې په پیل کې بنګلادیش د لوبې پچه وګټل، په خپله د هند پر وړاندې د توپوهنې پرېکړه وکړه. بنګلادیش د لوبې په 49.4 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 228 منډې جوړې کړې، 219 منډې هدف وټاکي. د بنګلادیش لپاره توحید هریدوي په 113 بالونو باندې 100 منډې ترلاسه کړې، جاکر علي 88 منډې جوړې کړې، تنزید حسن بیا 25 منډې ترلاسه کړې. د هند لپاره محمد شمع ډېر ښه وځلېدی، د خپلې لوبډلې په ګټه بهترینه توپچونه ترسره کړه، 15 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړې، هرشت رانا 3 مهمې ویکټې ترلاسه کړې او اکثر پټیل بیا 2 ویکټې ترلاسه کړې. هندۍ لوبډلې د یاد هدف په تعقیب کې توپوهنه پیل کړل. د لوبې په 40.3 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړ او بنګلادیش ته په 6 ویکټو سره ماته ورکړه. د هند لپاره شبمن ګیل 101 سوځېدلې منډې جوړه کړه، روهیت شرما او کیل راهول بیا 140 منډې جوړې کړې. د بنګلادیش لپاره رشاد حسین 2 ویکټې ترلاسه کړې، مستفیض رحمان او تسکین احمد بیا 1 ویکټې ترلاسه کړل او په دې سره هند لوبډلې بریا خپله کړه او بنګلادیش لوبډلې لومړی ماته وخوړل.